خبر پنځیر کې طالبانو پر یو پوسټ د مقاومت جبهه برید د مقاومت جبهه یو کس او څلور طالبان وژل شوی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم پنځیر کې ځای سرچینی وایي چې د مقاومت ځواکونو دغه ولایت په حصے اول ولسوالۍ کې په دوا پوسټي برید کړی دی. یو باوري سرچینی هر څو ورځپاڼې ته ویل چې دغه برید دوشنبه د غوي پر شپږ د شور او په پایله کې د مقاومت جبهه یو غړی او څلور طالبان پوځیان وژل شوی دي. سرچینې په وینا د مقاومت جبهې ځواکونه له دغه برید وروسته د دوا پوسټي هم د کابو څلوېښت دقیقو لپاره ونیول. وروسته یې پوسټي ته اور ولګاوه. سرچینې زیاته کړې چې د مقاومت جبهې طالبانو څو میله وسلې او پوځي توکي له ځان سره وړي دي. د طالبانو او مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له څو ورځو راهیسه د پنځیر په درې ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ نښت دوام درلود. خو تازه طالبانو ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه شاتګ کړی دی او په دغه ولایت نور ولسوالۍ ته تللي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.